د افغان مشرانو هیلې وروسته له سولې څخه. السلام علیکم دوستانو، کوچی نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لومړی د کرزي لوی ارمان دا دی موږ به ګرځو په دې خاوره کې د دې سره تر هغه سره خوشحالۍ به وي ولاکه یوه ورځ کور کښېنم چې دا وسي زړه مو داسې ډک دی بس بندیان یې په دې ځای کې چې دا سوله راسي. وعدې مې ډېرې کړي د افغانستان د خلکو سره. اول ځم مزار ته، د مزار څخه ځم بدخشان ته. بدخشانیا بسیار کتمان جوغالیام کردن. اول بدخشان میرم، مزار میرم، از اونجا بدخشان میرم، بامیان میرم، جلال آباد میرم، کجا میرم و کلگی ما میریم. د ولسمشر غني لوی ارمان دا دی کرزي صاحب تاسو باید ډېر ځایو کې چکرونه ووایئ. زه غواړم سرخاب کې لاړ شم، کرار دروازه مې وتړم یو دوه کالو دپاره. ډېر کتابونه مې په ذهن کې دي. خدای دې وکړي چې راته زمینه برابره شي چې همام ولیکم چې کوچنیانو ته یو څو شی پیدا شي. او عبدالله داسې وایي باز جناب رئیس کارا رو باز من پیش میبرم. خیر است.